بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ترجمة ميلو چې قیامت د په مخدز مکه ال راځي چې په مخدز مکه د الله نوم بنش. دا الله نوم د ټول جهان د پاره د روح حیثیت لري. لکه څنګه چې د انسان بدن د دوه سيزونو نه جوړ دی، یو بدن دی یو روح دی. کدا بدن او روح دواړه خو انسان ژوندی وي، او که بدن ډیر خشته ډیر ښکلی ډیر غټي ډیر درونی ډیر مزیداری، خو روح تی وزي نو بدن لړ شي، ختم شي، سخاشي، بون شروع کی. خلک بیا کور نه ساتي او قبر ته یو څه په ځمکه کې دوه درې غځ ښکته کې چې د دین بار را نشي. دا چینجی موږ نه وینو. اصل چیز د انسان د بدن د پاره روح دی. که دا روح دی خو که بدن ډیر بیکارم دی، ډیر لا غیرم دی، تورم دی، خو د دې روح په برکت به دا بدن جمدی وي. بیکاره بدن به د کاری، بیکاره بدن به ستا د دنیا مشقت او محنت کوي. که روح تلال ښکلی خشته مزیدار وجود به تباه و برباد شي. دغه رنګ روح د الله دا نوم، الله د خدای نوم په کائناتو د پاره روح دی. څنګه بدن روح او بدن لري انسان، دا ټول کائنات هم یو بدن او روح لري. بدن خو تاسو دا پستر ګوینه، او روح د الله نوم دی. نو که د خدای نوم پکې وي دا کائنات به ټول جمع دي، هیڅ فرق به پکې نه. اکلکت دا اللہ دا نوم دا روح اوت ختم شو، رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا وقت سربا بیا فوراً دا بدن دا دے کائنات و دا زمکی اسمانیون طول دل ولی شو ختم بش. حضرت اسرافیل علیہ السلام بش پہلے وی مادر طویلو، اور اسرافیل علیہ السلام اغا فرشتہ چے اغا پدغ شپیلے مقرر کولو باندے اللہ نکینو لیدا. یوزل نبی علیہ السلام نچا تپوس کوئی دا خدای رسولا تلا دا عیش و عشرت جن ولی نتیرے. اگر عجیب خبر اوکلا وی سرنگی زر عیش و عشرت جن تیر کم. اسرافیل علیہ السلام پا شپیلے خلی خواو دے دا، سر پہ ٹیٹ کرے دے، او غوږی الله تمایل کړل چې کله به خدای حکم کوي چې پوکی ولا ورکا. نو کداغه پوکی ورکا ارسو به ختمي، دا ټول اسمانونه او کائنات بدلې ولی شي. او څومره روحونه چې دي، که په جمدو کې دي او که په مړو کې دي، مړو تام د روح نسبت شته قبرونو سره، دا به ټول لاړ شي، ختم بشي. بیا به رب العالمین یو بارانو کی پدے ټول کائناتو کې حسبم نی، نه به اسمانونی، نه به ځمکې وي، نه به انسانی، نه به حیوانی، نه به مړی وي، نه به غری. اسبم نی الله ته پته لري چې سبي الله به یو आवाज وکي، یو आवाज به وکي لمن الملک اليوم،
یو وخت خو تاسو دعوی کولې دا د روس بادشاهي ده او یاره سپر طاقت دی، دا امریکا ده او دا بش دی او دا فلانکې دی، دا خو مضبوط طاقت دی، دا خو فلانکې بادشاه دی او دا هغه نه خلک یېرېدل، دا فلانکې بدماش دی او خلک د کوره ترې نه شو وتی. لمن الملک اليوم، نن بادشاه څوک دی؟ بادشاهي د چا ده؟ دا آواز به الله وکړي. لیکن فرعون دې سر راپورته کړي، نمرود دې سر راپورته کړي، شداد دې سر راپورته کړي، د امریکې او د روس او د افغانستان او د پاکستان او سعودي دا بادشاهان وې سرونه پورته کړي. اس څوک بني کی جواب ورکړي؟ فرشتې به هم نه، دا به هم خدای پاک ختمې کړي، فرشتې به هم لاړې شي ختمې به شي، الله به بیا په خپله جواب وکړي. لله الواحد القهار، نن بادشاهي الله لده، الله بادشاہ دی، هغه الله چې یو د شریک نه لري او زورور دی. ځان ته به هلته بیا د الله د قهار نوم وایي. الله رحیم هم دی، رحمان هم دی. دغه وخت سره به الله دا نه وایي چې لله الواحد الرحیم، لله الواحد الرحمن، دغلته به وایي لله الواحد القهار. هغه خدای بادشاه دی، بادشاهي د هغه ده چې یو دی، ډېر زورور دی، د هغه زور ته د ځمکه اسمانونه انسان هېڅوک هم نشي ټینګېدی. ان بطش ربک لشدید، الله چې گرفت کوي مضبوط گرفتی، سخت گرفتی. څه موده چې تېره شي، اسرافیل علیه السلام به بیا خدای را پیدا کړي، دی به هم ختم شوي، هغه نه به هم سا وباسي. جبریل علیه السلام چې څومره فرشتې دي ټولې به الله مړې کړي، دی به بیا خدای را جمدې کړي، شپېلی به ورکړي ولا اوس بیا پوکې ووهه، بیا به پوکې ووهي، چې پوکې ووهي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. بیا به خدای پاک دا خلق هم اقصی قبرون شکل کې برابر کې را پاسی و روان دی. د شام په ځمکه به د محشر میدان جوړي، د شام ځمکه دا ټول خلق به هغې ته رواني، ټول به رواني، راغونډېږي به ورو، قبرونه به پاسي. دا چې خلق قبر نه پاسي په کوم شکل به پاسي؟ نو بعضې خلق خو به دی چې سترګې سینګ وغواړئ، د لاسونو خپو کې به والا الله د وزرو طاقت پیدا کړي، خو چې د لاس او خپې ولقوي نو په هوا به شي. چې دی په هوا شي نو یو خشته ښکلې محل او مزیدار بلډینګونه به ورته ورښکاره شي، هلته به ورسي. چې هلته ورسي نو هلته به څوکیدارانې فرشتې دا به جنتي، هغې به ورته اشاره وکړي ودرېږه څه کې کوم ځای نه راغله؟ هغه ځای نه راغلم، دلته څه کې دا ځای راته خشته ښکاره شي، نو هر سړی خشته دی له منډه وایي. نو خو پاسېدم او چې داسې مې ځان ته وکتل او دا لاسونه مې ولقول، نو د لاس او پښو کې مې د الوتو طاقت پیدا شو. راوالوتم، دلته رالم، لار کې چا منع نه کړم، نو وایي ته مهرباني وکړه واپس لاړ شه. دې دروازه باندې به هغه څوک نه نوځي چې هغه سره یو ګیټ پاسي، چې څوک په یو علاقه کې په یو دروازه نه نوځي، دا ملازمین په یو علاقه کې هر سړی نه پرېږدي، هغه د یو پاس یو کارډ ورسره هغه دننه پرېږدي چې چا سره کارډ نه هغه نه پرېږدي. نو ته لاړ شه عملنامه راوړه، د جنت د داخلېدو کارډ به د انسان عملنامه وي، لاړ شه هغه کارډ راوړه، عملنامه راوړه، د هغې نه پس به ته دلته داخلېږي. دی په تکرار یو بل سره دی وایي نه یاره ما پرېږده چې زه ور دننه شم، وایي نه یاره ته لاړ شه عملنامه راوړه. دې تکرار کې به د الله د طرف نه اعلان وشي چې دا زما هغه بندګان دي چې د دې عملنامې ضرورت نشته، د دې د حساب کتاب ضرورت نشته، دا بی حساب بی کتاب جنت ته داخلون دروازه ورته کولو کې. الحمدلله. او دا به د نبی علیہ السلام د امتی ګورئ، پیغمبر علیہ السلام فرمایي په مسلم شریف کې حدیث دی چې زما د او امت او یا زره کسان به بی حساب بی کتاب جنت ته ځي. اوس به ته سوچ کې په زړه کې چې یاره او یا زره کسان خو مونږ خو پکې نه راځو، نه راځو، لکه او یا زره خو صحابه پرېږدي، لک نه خو صحابه زیات دي، نو مونږ خو پکې بلکل نه راځو. نو بیا بل حدیث دی په صحیح مسلم کې چې دغه او یا زره کم جنت ته ځي، نو دې کې به هر یو سره او یا زره ملګري. الحمدلله.
هر یو سره اویا زره ملګري. یاره ما په دې اړه کې سوچ کوم بیا پکې مونږ نه راځو. ځکه نه راځو چې صحابه ډېر دي، تابعین ډېر دي، امامان ډېر دي، علما ډېر دي، شهدا ډېر دي، صالحین ډېر دي، اولیاء ډېر دي. نو بل حدیث په مسلم شریف کې ومونته چې اویا زره به جنت ته ځي، هر یو سره اویا زره 3 لپې به خدای راوالي جنت ته به ورولي. نه هغه خو زما لپه نه ده چې پکې یو موټی غنم راځي، یو پاو غنم پکې راځي، دا چا لپه ده؟ جناب د رب العالمین لپه ده. نو خدای دې مو دغه لپه کې راولي. دا بې حسابه بې کتابه والا قوم دی. هغه قوم چې الله ته خوشحاله دی، ګوره سر و مال الله له قربان، هغه قوم دی. هغه قوم نه دی چې د ژبه په کنځلو چلېږي، د ژبه په نارواو چلېږي، د ژبه په غیبت چلېږي، د ژبه په چغلۍ چلېږي، د ژبه په شیطانت چلېږي. دنه مسلمان اور کې ولاړ دی. نه، هغه مسلمان چې خپل مونځ اودس کوي، حرام خورۍ نه ځان ساتي، خپل روجې نیسي. عبادت خودونه ګران شی هم نه وي ورونو، ګورې ډېر اسان شی دی. په دې نه کور ته روان یم چې فضول لګیا نو تسبیح باندې الله الله لګ ووایه که نه، لا اله الا الله ووایه که نه. دا سوچ ذهن کې واچوه چې دلته فرشتې ناست زما نیکۍ لیکي. حیا ذل قومه، دا نیکۍ زه په دې ګوتو ویمه چې دا فرشتې زما دا نیکۍ ولیکي. زه حیا کوم دې فرشتو نه. ګناه والا فرشتې نه خوښه، هغې هم خفه کېږي ستا په ګناه لیکلو باندې. یاره دومره الله مهربانه دی چې کله سړی ګناه وکړي که نه، نو دا د نیکو فرشتې د اخري طرف والا کرام الکاتبین د دې ګسو والا سرداران دي. دا ګسو والا زر خپل قلم راوایي لیکل شروع کړي، دا خیر والا ورته مه لیکه، صبر وکړي که توبه وباسي، لږ مهلت والا ورکړي. هغې بیا قلم والي لیکل، نو لږ صبر ورته وکړئ. بیا که بیا لږ ساعت تېر شي، هغې بیا قلم راوایي لیکل کوي. دا خیر والا ورته یاره تاسو بیا لږ صبر وکړئ، که لږ دې ستومانه شي توبه وباسي. نو چې لږ ساعت تېر شي، نو هغې بیا وایي څنګه چلو کړو، یاره بدبخته ته خو مونږ 100 ګنټې انتظار وکړو، اړو ستومانه نه شو، ده ولیکې اوس. فرشتو نه حیا پکار ده. الله خوشحالول په لږ څیز خدای خوشحالېږي. هغه الله به مونږ نه خوشحاله چې مونږ له ګوره څومره نعمتونه را کړي دي. دا زمونږ کور، زمونږ وجود، زمونږ لباس، زمونږ بچي، زمونږ ډوډۍ، زمونږ دا چې څه مخامخ اینو، او د هغې نه لویه خبره زمونږ مسلماني او زمونږ ایمان د الله را کړی دی. دا به مونږ خفه کوو. الله تا به مونږ څنګه خفه کوو؟ ته خو زمونږ ډېر مهربان یې، ډېر احسانات تې را باندې الله کړي دي. دا ژوند دې را کړی دی، ټولو نه لویه خبره عزت تې را کړی دی. د بل د درده ناستې نه خدای ساتلی یو. ماښام خپلې ډوډۍ ته کښېنو، غرمه خپلې ډوډۍ ته کښېنو، لاس و خپو باندې روغ د خدای پیدا کړي یو، سترګه خولې باندې روغ د خدای پیدا کړي یو، غوږونو باندې روغ د خدای پیدا کړي یو، بچي د خدای راکړل، کور دې راکړه. نو الله څنګه تا خفه کوو؟ او چې دا مسلمان بیا دا الله خفه کوي، دا یاره ډېر بدقسمته مسلمان دی. بل سړی به پاسي د قبر نه. دویم نمبر چې بعضې کسان پاسي څنګه، نو دوی به جناب دا فرشتې بوله په دا سپېمو کې زنځیرونه واچوي. یا الله تم تو ساتي سپېمو کې. نو پراکاږي به دی به د چغې وایي چې صبر وکړې، ما سره خو له حساب کتاب هم نه شوی، تاسو ما راکاږئ، کم خوا مې بوځئ، وی هغه مخامخ جهنم ته یې بوځو، غرغنډې هغې ته یې بوځو. وی ما سره خو له حساب کتاب نه دی شوی، صبر وکړئ چې حساب کتاب وشي، بیا به مې بوځئ. په دې تکرار به هغې وایي نه مونږ به بوځو دی، وی وایي مه مې بوځئ، حساب کتاب را سره وشي. دا الله له طرف نه به اعلان وشي، یا بنده تا کړې څه دي چې له سره مونږ حساب کتاب وکړو، څه نیکي دې کړې ده. هغه سړی به دا خبرې کوي چې چا خو څه نیکي کړې که نه، څه کړي دي چې موږ حساب کتاب وکړو. وی راکاږې دا سپېمو کې زنځیر جهنم ته پړ به وروغورځوي. بعضې کسان به جناب چې سر به ښکتې او خپې به پورته یې روان به تپوس وشو د خدای حبیبه په سر به څنګه ځي سړی؟ وی هغه ذات چې تا له پښپو کې له تلو طاقت اچولی دی، هغه ستا په سر کې هم له تلو طاقت اچولی شي. بعضې کسان به داسې وي د خنزیر مخ به وي او جهنم ته به روان وي، بعضې به د سپوږ په شکل جهنم ته روان وي، بعضې داسې به چې سر څنګه اوچت کړي، یو خشته مزیدار وجود به ورته ولاړ وي، دی به ورته ته څوک یې؟
الله دې سره خو کی د معلوم دستر کې پته ولګېږي وې دستانه کمل دنیا کې د پتا د پاسه سورو ما ته خپل خواهش ته نه پرې خو دې اوس ټیټ شچې اوس ذاته ټیټېږم زما د پاسه را سور شي چې حساب کتاب لري بوزم هغه نیک عمل بو ته ټیټ شي او دې به پسو شو دا الله حساب کتاب لري ورسه بل یو سړی وي سر بروچت چې څنګه سر بروچت کی یو بل شکل به ورته ولاړي یو خراب شکل وي داسې خراب شکل وي بیکاره بندې کړ یو خراب شکل باندې به نظر ولګي دی به ورته وي ته څوک یې چې معلوم به نظر پته ولګېد لومبے نظر میں پتہ لگے تسو کے اب وہ تو جو ستا بد عمل ہے دنیا کے تزما د پاس راسور وے مزے دے کولے اس ٹیٹے کا چیز در باندھے سور شم دوالو جہان سردار مبارک فرمائی پزور بیرا ٹیٹ کی اگر بد عمل به پسوشي الکه غوانو لچ خلق د شان د استن ورکی د استن چوکا به ورکی او بو به دي میدان د حشر کې به خلق سکی میدان د حشر کې دا خلق بخپل خولو کې ډوبي بربتی بسم الله الرحمن الرحیم حدیث وی خپل خولو کې او داسې د چابا خولې د کوندو پورې وي د چا به تر دا گیټو پوری د چا تر نامه پوری او د چا تر خله او غوګونو پوری به خولې وي خو یادو ساته د دنیا او بچی هغه سطح برابر ساتي دنیا کې چې اوبو بهږي یو شانی د آخرت خوله به د دنیا د اوبو په شانتنی چا نه چې کومه خوله بهږي هغه پورې به ودرېږي زما خوله به د ما نه بل چاله نه دي دومره خوله بدنه بیگی دومره انسان نه چې هغه به تا پورې ودرېږي لکه د جامې په شانته لکه بالټي کې چې سړی ولاړ لکه ډیګا کې چې سړی ولاړ نو چې څومره انسان ګناهګار دی هغه مربته زیاتې خولې دي نو او د پورې به ولاړی نو دی او پکې ډوب پروتي نو جناب پر خپلو کې به انسان ډوبي او لوی تکلیف کوي مصیبت کې به مبتلا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي داسې چې د دنیا کې له خيارانو دا بل تمام پکې داسې دی هغه پکې را عمرونه خو به یو شانتي را پابه چیرې د حساب کتاب بل کله شروع کړي بعضې به یو چل نه کو ځکه لا شو آدم علیہ السلام زمون نکړي او نیکه په خپل اولاد خپه کیږي چې هغه را پیدا کو هغه ته سپارښت وکړو چې د خدای لپاره مو حساب کتاب شروع کړي الله حساب شروع کړي دی بلار شي طلب بقیو نه به تپوس کی آدم علیہ السلام بل نه به تپوس کی پیغمبرانو به ځان لفظی وي را پیدا دی دی به ورته وایي چې آدم ته د دې ټول بشر انسانیت پلارې او ته خپل بچو ته نه ګورې چې په څومره مصیبت کې مبتلا دي د خدای لپاره الله دربار کې سوال وکړه چې خدای حساب کتاب زر شروع کی آدم علیہ السلام به ورته او انی لست لذلك زدا کار نشم کولی او ته خو پیغمبره وینا کله خدای دربار کې ودرېږم او الله ته چې خدای زما دي اولاد سره حساب کتاب شروع کا او خدای ما ته ښا د استاد برکت ارزه شوی دي کته دا اونې پانه لا ګوت نه وی ورولې نو دنیا ته بنو تلې دي بیا خدای له جواب ورکو نشم کولی دا غزه کې دا نشم کولی ګوره پیغمبران به یریږي دومره پیغمبران یریږي چې حضرت عیسی علیہ السلام متعلق راځي الله به تاسو کې انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين عیسی تعویل دي چې ما د مور عبادت کوي دی وایي چې ما قلت لهم الا ما امرتني الله ما ندی ویلې ګوره ما خو هغه ویلې دي چې خدای تعالی ته ویلې دي دا خبرې ما نه دي کړې دا به خدای پاک ته پته چې نه دي کړې خو بل عیسایانو به هلته کې دا یو زوره نه ورچې چې تاسو خو وایئ چې ګنې مونږ ته عیسی علیه السلام وي دا خو انکار کوي نو حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي چې کله د عیسی علیه السلام نه خدای را تپوس کوي که نه دا تپوس قدرې دومره به په هغه باندې زور راشي چې د هغه به د هر ویښته نه د خولې په ځای وینه راوځي دا د عیسی علیه السلام حال دی پیغمبر جلیل القدر معصوم پاتې بل چا سره اخو هغه
دا سے جهان نه لکه دنیا پشان دی یو داسې میدان کې به خلق ولاړي چې پاغې کې به لوړه او ښکته نی غر غونډې ټیټه به نی د تختېدو ځای سورنګ مورنګ پکې نشته اونه پکې نشته کوټه پکې نشته داسې یو میدان کې به ټول ولاړي تیختم پکې نشته د میدان حشر نه ګیر چاپېره د جهنم تاو د جهنم ګیر چاپېره کم خوا به تختې په جهنم د پاسه صراط پل دی نری په هغې غاړه جنت دی نو دې به کم خوا دنیا کې خو به دا وتښتي یو طرف هلته کم خوا تښتي دنیا کې خو به دا پیسې استعمال کړل ته پیسه هم نه استعمالېږي څه به کې اوس جناب چې آدم علیہ السلام ته بوی خمونږ څوک یروي دا وزر دی او پیغمبر خیمه حضرت نوح علیہ السلام له ورشي زمانه پس دویم نمبر دا مخلوق د هغه نه بیا پیدا دی دویم آدم ثانی دله به ورشي مونږ دپاره خدای دپاره څه دعا د خدای په دربار کې وغواړه ابوی زم نشم کولی ځکه چې ما ته خدای وایي چې د زوی دپاره غږ مه کوه ما د زوی متعلق زوی مې کافر او د خدای په دربار کې مې دعا غوښتې ده دا یو غلطی ما نشوي ده حالانکه پیغمبر نه ګناه نه کیږي ګناه نه معصوم دی نه یو اوږده مسله ده دې وخت کې نه ویم یا دا دویم بعض علما حدیث کې یو کې بل هم راځي چې ما خدای قوم ته خیري یو ځل کړی دي رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا خدایا چې دې کې یوم جم دې پرې نه دی نو ما دا خدای وایي چې ښه اوس یې سپارښونه کول ضرورت خیري کول نشم کولی انی لست لذلک دا کار زه نشم کولی خلق وی موږ څوک یره ابراهیم علیه السلام یو پیغمبر دی هغه له ورشه د خدای په نزد بهترین درجه لوی درجه پیغمبرانو کې رفع بعضهم فوق بعض درجات درجه دی بر مرتبه دی هغه له ورشي ابو ته زم نشم کولی یو بانه بوته یو بانه نه بلکې یو وجدا خمم څوک موسی علیه السلام له ورشه موسی علیه السلام له ورشه به موږ نشم کولی خلق وی موږ څوک حضرت عیسی علیہ السلام دا ورشي غلبه ورشي ابو ایزم نشم کولی خلق وی ممسو خلق خو په ګرمه کې خود مونږ دی خو وته ابو ته ویزه یو پیغمبر خیمه بغیر دا غنه بل فامزه نبی آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غدا ورشي او صفاتونه وته پیغمبر علیہ السلام د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي اوږد حدیث د مشکات کې المال به داخله راشي په مسلم شریف کې مشته چې راشي خلک به ورته وایي چې بس بلکل مونږ اس وسو چاره نشته خو الله دپاره خدای ته درخواست وکړه چې خدای حساب کتاب شروع کی قدرې نورې خبرې وروستو دي څوک به جنت ته ځي څوک چې کار شروع کی دوزخ ته ځي هر خوا خو چې د دې غم نه خو خلاص شو که نه نو نبی علیہ السلام فرمائی زب ورشم یو زیتا مقام محمود تا دا اللہ دا عرش لاندے او التبا دا دنیا دا اور وزو برابر یوی افتے برابر اگدہ سجدہ کم نو جی پا سجدہ پروتن جبریل علیہ السلام براشی ہوئی تبوئی چھے پاسا تو چھے سغوالی تاغی تپوسو کم شابو آیا نبی علیہ السلام بلندے دا سفارش کو کہ مسلم شریف حدیث تھی کہ یا اللہ زدا غوالم چلی مخلوق خدا استاد مخلوق تی حساب کتاب بسر شروع اللہ بھی حساب کتاب شروع کی حساب کتاب چے اللہ شروع کی دمر ضرب ہو کی عقل نبار خبری دی کنا دا دنیا دا شپگو گینٹو نیمیر واز شپگ گینٹے اندازہ کے با اللہ طول مخلوق سر حسابو کی شپږ غنټې کې به قصه بیغمه شي دا دومره لویه ورځ کالف مما تعدون په چا به زر کاله تېرېږي زر کاله د دنیا زر کاله او په چا که 50,000 سر 50,000 کاله په چا تېرېږي سخته او په چا به دومره زر تېره شي لکه د سحر د سنتو 2 رکعاتو برابر په چا به دومره زر تېره شي لکه د مازدیګر نه تر ماښامه پورې ټیم لکه د خوشحالۍ شپه خلک وي زر تېرېږي او دا غم شپه وی نه تېرېږي دا زمونږ د پښتنو مثال او هلته خو ټولې خبرې بیا د عقل نه بار خبرې دي دا الله فیصلې دي خپلې خدای دې په مونږ داسې تېره کړي لکه د سار 2 رکعات حساب کتاب چې شروع شي کله د میزان ولګېږي
نو تل حساب کتاب بسوک کوي؟ الله به کوي، خپل به الله نگرانی کوي. او بیا چې کب آدم علیہ السلام به ټول مخلوق ته ولاړي، لږ یو څو منټه زه اخلم لکه چې لږ لیټ رالم، زما څه یو مېلمه ضروري غوندې راغی، هغه سره لږ ایثار شو. آدم علیہ السلام به ولاړي جناب، ټول اولاد تر چې حساب کتاب کېږي، کله د میزان به لګېدلي، الله به خپله نګراني کوي په خپله. جبریل علیہ السلام به ولاړي، وحی هغه راوړي، لکه په هغه څوک اعتراض وکړي چې صاحب مونږ ته خو څه وحی نه ده راغلی، مونږ ته خو څه ستا اسلامي قانون نشته. اسرائیل علیہ السلام به ولاړي، که څوک دا اعتراض وکړي چې زه خو ما نه جیب په ډېر زر ساه وویستل او زه خو عبادت ته پرې نه ښودم، چې هغه وایي چې خدای تا راته ویل. ښه د هغې نه علاوه کرام الکاتبین به ولاړي چې ستا نیکۍ لیکلي دي. څوک دا ونه وایي چې جده ما خو یو نیکي پلانګي دی کې کړې وه، هغه نیکي خو ما په دې کې نشته، ما خو حج کړی ده، ما حج خو دې کې نه دي لیکلی. هغوی به ورته وایي چې تا کړی خو تا ریاکاري کړې وه، یا دا دې کړې یا دا دې کړې. ښه جناب کرام الکاتبین ګناه چې ما پلانکی ګناه خو نه ده کړې ده، را په زیاتي لیکلې ده، هغوی به وایي نه پلانکی ځمکه باندې یې کړې، دا بانې به هم کېږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي بعضې خلک به د دنیا را دروغجن نه، هلته هم دروغ وایي، خدای دا ګناه خو ما نه ده کړې. الله به ورته وایي دا زما کرام الکاتبین تا کړې ده، وایي خدای ګواه غواړم. دا کرام نه په دا کې دا خو ګوان د ما نه دي، دا خو ما نه لیدل چې ما تاسو به ما هغه ګوان غواړم چې زما خپل موجود انسانانو والا ګواني، خو پټه ګناه کړې انسانانو ته کوم دي. الله به دوی ښه چې ستا د وجود پتا په خپله ګواه کړم او به یې منې، دوی به وجود به څنګه وایي چې یا خدای دا منم. کفا بنفسک الیوم حسیبا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. نو الله بس جلو کې الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. جبه باندې به کلک مهر اولګي، لاسونه به خبرې شروع کړي ما باندې دا ګناه کړی، خپې به خبرې شروع کړي په ما ورپسې تللی، هر اندام به ګویي وکړي چې په ګناه په ما کړې ده. دی به خپلو اندامونو ته په کنځلو شي چې زه خو تاسو لپاره دروغ یم بچ کوم، او تاسو په ځان په خپله ګویي کوئ دا وکړئ، الله نه خو دروغ پټولی نه شي. نو تله د میزان کی حساب کتاب چې شروع شي نه کې یو طرف ته ګناه بل طرف ته، او دا سخت. او ګوره هر پیغمبر ته خپل امت هم ولاړي، هر امت ته خپل پیغمبر هم ولاړي. د ابراهیم علیه السلام امت سره حساب کېږي به ولاړي، او چې زمونږ امت سره حساب کتاب کېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ولاړي. الله اکبر چې موږ سره حساب کېږي او نبی علیه السلام ولاړي، او موږ په داسې شکل تلي چې هغه ډېر خیال شکل یې نو څه بس کې مخ سترګې به ولګیا ورسره په هغه عمل تلي چې هغه د پیغمبر علیه السلام خلاف عمل دی، نو سترګې به ولګیا ورسره. په هغه ګناه تلي چې هغه د نبي اسلام نه وه خوښه، نو سترګې به ولګیا ورسره. کم از کم په هغه عمل الله له لاړ شه، ستا په دغه قبر کې، ستا په دغه حشر کې د یو ډېر خشته ښکلي پیغمبر نه امید دی چې ما له سفارش وکړي، نو د هغه اخلاق د هغه عمل ځان خپل که، نو په هغې عمل او اخلاقو لاړ شه جناب. چې او لومبي حساب کتاب بچانه شروع کېږي زمونږ د امت نه. یو حدیث کې راځي چې حساب کتاب شروع کېږي نو اعلان به وشي چې د پیغمبر علیه السلام نوم چې د هغه امت ته مخکې شي، چې هغې سره حساب کتاب کېږي نو لومبی به دا اعلان وشي نبی علیه السلام ته چې ته په خپله خوښه یو کس را مخکې کړه چې ورسره حساب وکړو. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ټیم به په ما ډېر سخت دي چې خدای څوک ور مخکې کړم، دا لومبی ته را مخکې کړه بیا به ګورو سره. نو نبی علیہ السلام فرمائی ما سره به د قیامت پر لوی میدان کې ښي طرف ته ابوبکر ولاړ، ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنهما، دا به ما وزیران دي د دنیا، هلته به راسره ولاړ. نو پیغمبر علیہ السلام و د حضرت ابوبکر دا لاس نه ونیسي او ورمن مخکې کوي به. نبی علیہ السلام فرمایي وی په ما چې چا څومره ما سره ښېګړه کړې د هغې بدل مو له دنیا کې خلاص کړی، په ما د چا احسان هم نشته سوا د ابوبکر نه. د هغه احسان زما د پاسه پروت دی، اوله ما نه دی خلاص کړی، هغه احسان بدل به له خدای د قیامت په میدان کې ورکوي.
دا وفات نه لغونه مخکې ویلي دي حدیث دی. نو دا مطلب ابو بکر صدیق رضی الله عنه اونیسی ور مخکې کوي به چې تر مخکې چې تاسو سره حساب کتاب وشي دوی به په جلا شي لاس په تیرا کاږي چې دا د خدای رسول دا څه کې ما ور مخکې کې ما غر کې بل څوک ور مخکې کا دغه عمر دی هغه عثمان دی هغه مخکې ویل تا مخکې کوم وی په جګړه بشي او بل سره نبی اسلام به راکاږي دی به لاس راکاږي او ابو بکر صدیق به جاری ورته دا ستاسو امت رسوایی ده ما خو هغه عمل نه کړی چې کوم الله له پکار دی ګرانو ورته څه غواړي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وي چې دا څه کار به وکړو زه به ټول د خپل ژوند عبادت تعالی درکړم ټول منځونه روزې حج او د هغې نه علاوه جهاد چې څومره کافران مې وژلي دي څومره نیکۍ مې کړي دي ټولې تا ته بخم تاله در کوم او تا نه یو وړه نیکي غواړم پټۍ نیکي ده نه غواړم او زما د ژوند کې څومره نیکۍ منځونه او صدقې او دا کافر مې وژلي دي جهادونه مې کړي دي نبي علیه السلام سره ملګرتیا مې ټول درته بخم ابوبکر صدیق ورته څه نیکي غواړي هغه درې شپې چې تا د پیغمبر علیه السلام سره په غار ثور کې تېرې کړي دي اقرا ترو بخا تا ته دا د خپل ژوند ټولې نیکۍ بخم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته په ژړا شو وی عمره دا خو لا ته دا نیکۍ راکړې که دا ټوله دنیا او د ټول اسمان لاندې او ځمکې د پاسه کل مخلوق ما ته ټولې نیکۍ رابخي د هغې غار ثور د دریو شپو خو څه کوي چې د یو ساعت هغه سکنډ او منټ نیکۍ به هم ورته ونه بخم خو په ما یې الله یو احسان کړی دی هغه فضل په ما خدای کړی دی چې نبي علیه السلام په دا غار کې زما سینې ته ډډه والې ده واقعي صحابه پیغمبر علیه السلام سره ډېرې حقیقت ته د محنت کړی دی ډېره ملګرتیا او ډېره قربانۍ کړې لیکن فرمایي چې د هر چا بدن مې دنیا کې خلاص که سوا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه د احسان بدل به هغه له خدای د قیامت په میدان کې خلاصوي راکاږي به او بیا به ابوبکر هلته یېرېږي رضی الله عنه خدای سره به څوک حساب کتاب کوي ما مخکې کوه او د خدای رسوله ولې د رسوایي به دې راشي د امت لکه که په ما لومبې اعلان وشي چې ابوبکر جهنم ته روان کړي نو څه به کېږي بیا امت به ټول رسوا شي ما به مخکې کوه بل څوک ور مخکې که زه خو ډېر ګناهګار یم د خدای دربار کې نشم ودرېدی او نبي اسلام به هم جاري راکاږي به دې به هم جاري لاس په رستو کوي چې واقعي ابوبکر غوندې سړی په حساب کتاب کې فیل شو ګټي به څوک ابا نه مخکې کېږي او دې کې به جناب د الله د طرف نه الله به آواز وکړي ای حبیبه تا نه دروغجن کوم الله تا نه دروغجن کوم ځکه تا په خپله فرمایلی دي چې ابوبکر فی الجنه ابوبکر جنتی دی د لسو کسانو نوم پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې اغشتی دی چې دا لس کسان جنتیان دي یو پکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او سردار یې دی تارا زمون اغشتی دی جنتی دی تا نه دروغجن کوم زه ابوبکر دی بی حسابه بی کتابه جنت ته لاړ شي آغا یا ذرا بشروش زیر جنت بیسا و بی کتاب بیا بچا نیکه درنی دی اب جنت تزی بچا نیکه سپکی دی اب جہنم تروانی دی لقد خدا حساب کتاب دینو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوسو کو او دا تپوس حضرت زید حضرت یو صحابی د پیغمبر علیه السلام حضرت انس رضی الله عنه هغه هم کړی دی چې د خدای رسوله د قیامت په میدان کې موږ به کوم ځای ګورو کوم ځای به ګورو ځای راته وښایه دریو ځایونو نه خطا کېږم د میزان تلې سره مې ګورئ د حوض کوثر په غاړه مې ګورئ او چې کوم پولیس سرات دې دغه ځای کې مې ګورئ دې دریو ځایونو کې به یو ځای کې زه خامخا موجود یم دې نه خطا کېږم ور صحابو ته زړه تاسو هم کړی دی نو څنګه مونږ ته دا پته ولګېده چې نبی رسول الله تکلیف پیخي دی زینو کې خو چې پیغمبر علیه السلام سره هم د سترګو لګولو څه شان پریخي اله کنه څه شان خو مونږ پریخي کنه و سترګو لګولو شان هم نه دی پریخي او بیا مور پسې په محشر په میدان کې منډې و د دنیا په دې پینځو ورځو لپاره موږ څه ناروانه کوو
سلک څه ژوند دی زمونږ نیکونه څه شو زمونږ هغه پلاران څه شو زمونږ هغه مشران څه شو زمونږ هغه رشتهداران څه شو خپلو سترګو سره مونږ ته پته لګي چې قبرونو کې دفن کړل دې مقبرې ته وګورئ څومره خلک پکې پراته دي د لږ ژوند دپاره د معمولي زندګۍ دپاره د لږ ژوند دپاره مونږ څومره څه هسې خپلو کې خبره وکړو که زما خپل کوري په یو درس کې جوړوم که نه که ستا کوري په یو درس کې جوړی که نه جوړی لیکن دا د خدای کور څومره موده شو داسې یو خبره کوم دا به خدای انشاءالله اوس روان دي جوړ به شي دغه زمونږ د خدای سره معامله ده که نه که خپل بچی مې دی دا پرېږده خپل بچی مې دی غرمې له وله کم نمبر ډوډۍ راوړم خپل بچی دی غرمې له وله چې سکول ته یونیفارم او د مسلې راشي بهترینه جوړوله پیدا کوي که نه بازار کې ګرځې ښه جوړوله راته او کور کې خوا سره یتیم دي مسکین دي فقیر دي هغه له به کې ډوډۍ هغه چې د جامه جوړه دي واخېسته لکه زه خو چې سوچ کوم خو همدغه د کوټې لاندې که د 50 لکه روپۍ دروازې ګټئ همدغه کټ کې سملې دغه سوري تر کوټې لاندې او که د 2 روپو مزدور همدغه ځای کې سملې او که د کروڑو روپو مالک دغه خېټه ده دا بلا دا مصیبت دغه بلا خېټې ته به ډوډۍ ورچي هغه به غریب به ورچي مالدار به ورته ورچي دغه جامه به غریب هم اغوندي او دغه د 50 کروڑو روپو مالک به هم ورچي صرف دونه فرق دی به لکسیر دا به خرابې کړي اما د بلا د خېټې د ښه خوراک ورچي ته به خراب ور واچوي نور تاسو د کروڑو روپو مالک نور څه کولی شي دا نور به څوکي هغه خپل کروڑو اربونو روپۍ د نور څه جوړولی شي هېڅ هم ته نه شي جوړولی خدای دې هغه ژوند له درکړي چې د اطمینان ژوند دی که د 50 روپو مالک مې د 100 روپو مالک مې خو چې د اطمینان او د خوشحالۍ ژوند دی که ته د تربونو روپو مالک هم شي او ژوند د اطمینان او د خوشحالۍ دي څه پې لوی سرمایهدار متعلقه تا بله چا خبره کوله پېښور کې یو لوی سرمایهدار مونږ تاسو ځکه نه اخلم بیا پته لګي پېښور کې دومره سرمایهدار چې جناب د پلازو مالک دی د پلازو او زما خپل اندازه ده چې د هغه د دروازې لکونه روپۍ مدن دی وایي داسې چې کېنم غرمه ډوډۍ ته دا نوکرانو ته وګورم او د خپلو بچو ته او د نورو خلکو ته وګورم او دا کم خوراک خوري او زما څه خوراک دی یشېدلې ساګه یشېدلې مهې دا مې خوراک دی دې نه زیات خوړی نه شم ډاکټر پابندي لګوي دې نه درته نه خورئ او چې د شپې سبلم نو د نشي د ګولو نه بغیر خوب نه راځي مولوي صاحب څه چې راته وښایه چې خوب راشي خوب نه راځي څومره مال خو سرخوړی زیات دی هغه غم هم زیات دی که فکر هم زیات دی که سوچ هم زیات دی که او چې یو بچی ته چا وتښتاو الله اکبر وي لیونی ګرځېدم چې زما دا جیداد ارسلې دوړې خو چې زما دا بچی را پیدا شي دا څه ژوند دی ما وی الله به ټیک کېږي جناب چې الله ته رجوع کې خان صاحب تا چې تر څو خدای ته رجوع نه کړې نه ټیک کېږي مای منځ کوه روژه نیسه یقین وکړه که منځ وله ورته حج دې کړی دی انجینه مې دې کړی الله دومره دولت او تا د حضور پاک مبارک ملاقات نه دی کړی نو زه خو یم چې ګډ ژوند دي سپوره ډوډۍ دي خو چې ته پکې مطمئن او خوشحاله هغه اربونو روپو دروازې د ګټې نه بهتر دي چې ته پکې مطمئن دي څه پکې نو به هر صورت دا د قیامت د میدان حالات مې درته بیانول افحسبتم انما خلقناکم عبثا تاسو څه خیال چې ما دغسې عبث پیدا کړي وانکم الینا لا ترجعون ما ته به واپس نشئ الله به بیا فرمایي چې ګوره که مهلت درکړم او دا نیکي د چا نه وغواړې بیا به سي غوښتی شي وی خدای دا خو به ستا په ما ډېر لوی احسان وي که مهلت دې راکړه اوس پې د چا نه وغواړم وی ښه ده لاړ شي یو نیکي د کمر چا نه وغواړه دې بله کې سوچ کوي دا خو وړه غوندې نیکي ده خو که چا ته مې وویې راکوي یراله دې به داسې د ټولو نه مخکې خپلې مور پس مورې زما یوه نیکي کمه ده او تا نه راغلی یم ته مهرباني وکړه یوه نیکي ما له راکړه
مور بوتری بچے نا نیکو سودا پکی نشتا نیکی دی کمالا بس خدای بچتا نیکو سودا کسی پیچھے نشتا دی بوتو یہ موری کدا نیکی نرا کے خدا کا دوزخ تمی غور گئی یہ بچے خدای تے بچتا یہ موری کدا ما مور نوی چی دنیا کے بتاوی چی خدای رازوی میں جوڑ کے خیر دی ما داغی بدے بیمار ہے آغا مور نوی یہ بچے دنیا سر پاتے دا ولی نرا کے موری وی گور تعالی کو ظاہر و نیکی در کمو زمان کم چنی بیا بس ذکر قیامت میدان کی رب العالمین دا اقدام دا جہنم دا بنا چاہے گی او یا ذر واجب پکے چولی حدیث کی راضی او ارا یا واجب باندې با او یا ذر فرشتے مقررہ نزدې بیتی دا حشر دی میدان دی بوتا خپل واسطه را دي چې دماغ فلان کې موري او دماغ خمور او چې ما سره ولې احسان کو ای بچي په قلاره کې دا د دنیا کې څه څه نه دا کوستاله نیکی در کم او ستا پورا شو دماغ کم شي زبسکو لار بشي لار سره بندا غب څه کولګي به مورني لار بشي بیا رونو الله خزلا بچولا یارانو دوستانو د هیڅ کوم نیکی ورنه دی به دې کې وایي چې ما خو دې را یو وړه دي کو پیدا به دې خو باندې نه ته غمجن بل روان شي چې غمجن را روان شي نو سړی به ولاړی بابر سر به نیولې ابو ته یلا کوله خپه وې ځایرا پرېمه نه پاره وینا ما ته وای چې چل شوی په قلاب کې نه ستاره سره سدي وې ګوره وای د بل پکار سم کړه ما ساجت ما درې ساجت پیښ شو دی بوتے پلار پکار نشو مور پکار نشو بچے پکار نشو خزہ پکار نشو اولاد پکار نشو تب مست پکار شو گور اس تو بدی نہیں پکارو قضا ما متعلق ضرورت کو رکھی گی پکارے گا ویلا شو تو ہوا ہے لو تو ہوا ہے وہ زما یونی کی کم ہو اللہ را سر احسانوں کا مہلت رکھ تو دے ټول جہان اوګر دې دم چابرا نکلا هغه سړی ورته وي خدا خو اسانه خبره ده یونی کی کومه ده ویل ما درکړه وی را دې کړه وی چې ما پیژن دې به حیران شي چې هغه خپل خپلوانو تعلق بارانو خځه مور نه کړه ته به څنګه ما وینا چې د دنیا کې لیدم نه بیا ولې راکې بس ځای نه مراد نه وخت درمه کړه کنه لا قصه ده حل چې الله تعالی مخامخ اوس په خدای اس شیم پټ نه دي ارسنه خدای خبردار دی خدای دې نه کې قدر خلقو ته خیر بنده پیدا کړی کی او الله پیدا شو خوشاله وي غریب چا در کجیل ته یو بنده ناشته هغه راکړه وی حاضر کې هغه بنده رب العالمین برابر نه تاسو کې چې تاسو کې دل ورکاو خدای ولې ورکول دل خو هیڅ نه ورکول او خدای پاک زما د ایمان نه پس د کلمې نه پس دا یو نیکی و زخواتم د جهنم خشا کې دا یو نیکی مې و زما په اسم کار نه کېږي پرې د مسلمان کار خو به پیو شي کنه دی خو به دوزخ نه بچ شي کنه ایثار او قربانی وته وي دا صحابه صفاتو او یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه بل به پزان غورکاو ځان باندې به لوګ نه تیرولا بل به غورکاو نن موږ څه کوو موږ را بل خدای له لوګي ملک خو جزا مور شو بلاسه کنه دا بل تباہ بربادی خو جزا خیمه زما د اخیره دکې دا خو د مسلمان شیوه نه د مسلمان طریقه او شیوه دا چې ځان به اوږي پرې بل به مړی پیغمبر علیہ السلام یو میلمو چراغ ودل څوک ډوډۍ ورکې ابو طلحه رضی الله عنه ورا کمال له کور ته بولم د خدای رسول چې کور ته بوته خدای ته وسشتا وې دومره صدیقه د ماشومان خوراک ته وی نبی علیہ السلام میلمه را کړی وی دا بس مور به کو وی څنګه به مړو وی دا ماشومان به ودکو او د میلمه ته ډوډۍ کېدو دې ته ایمان وای ماشومان او غلول لو غلول په خندا او په خونده آران کې ماشومان هم وګیو هغه ودکلای دیو ته وی دې خلک چې خلک خو یو کس ډوډۍ ده نو دا خو کوم سره خون دا ډوډۍ وته مو خلاص کو اګه موږ نه خو میلمه سره چې په خپل نه خو میلمه یوازې خو د میلمه هم شرم دی دا چل وګو چې دا ډوډۍ هغه وخت دا پرده او دا شینو ډوډۍ راو کېده کم کېنو زمم کېنو ډوډۍ به سره شروع کو نو بیا وته چې ورګه دا دیوی رانا کمره دا تیزو ما نو ورپا بسن پوکی ورکی ما به کې اځي به کې ګوتې وې چې هغه وخت نه بلېږي نو موږ به اصل لا شروع بیلمه به مول کو
لوبه وکړه ډوړی کېښوده دې ښځه خاوندم کېناستل مېلمم کېناسته دا ښځه ویره د دې ډېوې رڼا لږه کمه ده لږه تېزو خو چې وړله ګوتې متې وایي هغه نه مړه کړه بیا به له صحابه یې دیوالې مړه کړه وایي ما خو تېزولو مړه شو شا به زر بله کړه یاره دا خو نه بلېږي باته یې را نښکته شو زه راته یاره ډوډۍ به داسې په تیاره کې وخورو دې به هسې ګوتې وړه مېلمه موړ کړ دې ته ایمان وایي چې راغی هغه مېلمه نبي علیه السلام ته الوی دغه سړو خو دا چل ما سره وکړو ماشومان یې هسې وده کړل په خپله ناره شپه تېره کړه او په مې ډوډۍ وخوړه دا آیات نازل شوی صحابو صفت دا دی چې ځان به لوږي پرېږدي او بل به مړی خدای دې مونږ کې دغه ایمان پیدا کړي وایي چې دا بل ګاونډي راته راموړ ولې ګرځي دا تربور مې راموړ راته ولې ګرځي دا رور مې راته راموړ ولې ګرځي دا فلانکي راته راموړ ولې ګرځي زه ناره تېروم او دې راته مزید چرچې کوي دا خو د مسلمان ټګي چوري قسم دې مونږ د مسلمانانو ټګي چوري جوړ کړی د مسلمانۍ یو ادب په مونږ کې نشته د مسلمانۍ یو خوی په مونږ کې نشته د پیغمبر علیه السلام قسم دی که یو خوی په مونږ کې دا دونه غیبتونه چې د نبي علیه السلام کوي چې دا مونږ یې کوو لکه نه وایه اوسه ټوله د پټو په غاړو په پولو باندې په جومات کې په بیټکونو کې کوجرو کې د غیبت او زمونږ سر دروغ ټوله ورځ دوکه ټګي چوري حرامخوري پردې مال وال او رزق وال بل تسکیمونو پولې باندې کول د بل مسلمان بیغتی په چا کول شیطانت کول دا شته په مونږ کې که نشته ټول لا کې شته دا مسلماني ده پردې کاندر کول او پردې مال غلا کول دکاندار نه چې شي یو څه خو شل خولې ورته خوږې کې او کله ورته ژبه تالونه بوځي او کله ورته شونډو له راوباسي یو زه خو ډېر غریب یم او سبا به درکړم او بل خو چې مال دې خوندي که بس بیا به درنه چا پلار وایي او یادو ساته نبی علیہ السلام فرمایي چې چا نه د مال واغشت په دې نیت قرض چې دا به ورکوم نو خدای به توفیق درکړي قرض به خلاص شي که په دې نیت دې واغشت چې رانه یو ځل یې ونیسم نو دې مال بیا وایي خدای به هلاک کړي د هغې د خلاصولو وړه الله توفیق ته در نه کړي ټول ګن کپین جوړه کړې ده د مسلمان طریقې ته ګوره شیوې ته وګوره دوکو ته وګوره د جانسو ته وګوره د پروګرامونو ته وګوره دا خو نه نبی علیہ السلام په نه صحابه وکړي دي نه قرآن کې شته نه په یو دین کې شته نه په یو او ځان ته وایي مسلمانانو مؤمنان هسې هغه ګپ شپ هم جوړ کړی خدای دې موږ سوچه مسلمانان کامل مسلمان لکه بغض او حسد او مسلمان ته ټګي او چوري دا د مسلمان طریقه نه ده الله به تپوسو کې تا دې نیکي ورکړه او خدای ورمې کړه ولې دې ورکوله وایي خدای د اسلام او د ایمان نه په زما په عملنامه کې دغه وړه غوندې نیکي او نور نشته نو ما وی زه راشه ما خو پیسې هم کار نه کېږي دې مسلمان لور کار خو به ته وشي که الله ذوالجلال به هغه ته وایي چې ستا خو یوه نیکي کمه وه خو پوره شوه ته خو زه جنت ته وی بل ته وایي فتح قرباني وکړه ها زما په دې بنده دې رحم وکړه یا خدایا نو زیات رحم کوونکې خو دې زه په تازه رحم کوم بې حسابه بې کتابه جنت ته ځه الرحماء يرحمهم الرحمن کم خلق چې په بل رحم کوي رحمان خدای به په هغه رحم کوي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء د ځمکې په مخلوق ته رحم وکړه اسمان والا ذات په پتا باندې رحم وکړي رحم اوچت شی دی لکه شته ده مونږ رحم نشته هغه ځای به پټ ناست خو چې مسلمان تېرېږي دز دا رحم دی دا مسلمان دی وکړه د هغه په بچو دی وکړه د هغه په ښځه دی وکړه د هغه په قوم دی وکړه سړی دې مړ کړه د مړ دی که هغه له خو یو وخت مقرر یو ټیم مقرر خو لا خو ته به خدای له ورځی که به نه ورځي د هغه دوکان ته لانده باندې دي خو چې شپې اوده شي وشي کنډلې وکړي دوکان نه سودا یو دا رحم دی دا پردي پټي باندې ورځو د هغه نه غلا کوو دا رحم دی دا پردي مسلمان نه څپې دا رحم دی پردي مسلمان بچو ته ضرر دا رحم دی چې ته دلته به مسلمان رحم نه کوې ته د الله نه څه رحم امید لرې ته به مسلمان دا خو له مسلمان د نبي علیه السلام فرمایي یو ښځه مې په جهنم کې ولیده وایي دا کولمې ځان پسې راښکې د خدای رسوله ولې یو پیشو یې تړلې وه نه یې پرېښوده چې دا د ځمکې نه په خپله لاندې خوراک وکړي نه هغې خوراک ورکوو د لوږې نه پیشو مړه شوه خدای پاک په هغه پیشو کې جهنم ته ورسوله بله یو ښځه وه چې راله په پي باندې سپې او د تندې نه شونډې ژبه رایستې را او قریب و چې مړ شوی وی د تندې له لاسه چې هغه ښځه راله ویې کتل چې په پي باندې خو برقه نشته نو خپله موزه او سپړ ده
او لوپټه اوس پر دا موزه په لوپټه پورې تر لوکي ته ښکته کړو هغه موزه کې وبره وسته هغه سپي باندې اوس کړ دا هغه سپي باندې چې رحم وکړ رب العالمین هغه خله جنت ته بوتله دا خدای رسوله په حیواناتو کې رحم کو دې کوم ثواب شته هر هغه چې هغه دغه جمدې حیوان وي په هغه چې رحم کوي خدای پاک به اجر درکړي سارو سره څونه ظلم نه کوي ها څنګه سره څونه ظلم کوي غویانو سره څومره ظلم کوي پیغمبر علیہ السلام جمعات کې ناست او خول راغی په جلا شو وته برلارې شروع کړل جمعات ته راغی خو پرېږدی د ساجت ته سم لا څه چغې کړې ورشه مالک کې راولې چې مالک کې راوسو ستاري او ماته فریاد وکړ ته په دې باندې کار کې خوراک نه ورکې او ستړی کې ډېر وی او صاحب دا کار کوم دا ظلم نه کوي په دې باندې هغه وخت کار کوي چې دمې او ماړی او چې دمې نو پرانی دی چې ستړي شي به موږ چې دمې نو پرانی دی وګوره دې غویانو سره موږ څومره ظلم کوو چونکې مر ساتلې وینم ته به ولې ویني او ډانګونم ساتلې یو پښړه او یاس په سره څومره زیات یو ظلم د حد نه زیات کار پکاو په سارو به ظلم نه کوي پس په به ظلم نه کوي سپي باندې په پیشو به ظلم نه کوي په انسان به ظلم نه کوي خدای به در باندې رحم وکړي بهر صورتونو دغه میدان کې ډېر خلک به یو قوم به بلی نبی علیہ السلام فرمایي وی دا به د حوض کوثر په غاړه روانې د هر قوم د هر پیغمبر به خپل حوضي وی زما به خپل حوضي اوبه به تکې سپینې وي د واورې غوندې یخې به پای غوندې سپینې به شاتو غوندې خوږې به او چې په غاړه یې څومره کوزې پرتې دي ابه د اسمان د ستورو نم زیاتي یو قوم برا رواني مال او فرشتي بوله د مخبل طرف ته واړي زه به دا زما اصحاب دي زما ملګري دي پرېږدی اوبه ورکوم وی تا ته پته نه لګي چې ستا د وفات نه پس دوی څه کړي دي تا مرتد شوي منې به کوم د خپل حوض حوض کوثر باندې به نبي علیه السلام خپل امت له اوبه ورکوي الله دې زموږ پکې نصیب او قسمت پیدا کړي دغه به ډېر د مزې وخت دي بیا به بعضې خلک جنت ته لاړ شي بعضې به دوزخ ته لاړ شي پل صراط باندې به تېرېږي په پل صراط چې تېرېږي هلته به صاحب یو سټ راوتي سټ حدیث کې راځي سټ به وي سترګې به هم پکې وي او خوله به هم وي غوږونه به وي چغه به کړي چې زه هغه انسان باندې مقرر یم چې کوم په دنیا کې کبرجن او کبرجن بعدې خواشه کبرجن دا یو جبار او کبرجن به په خوله کې چک پې لګوي جهنم ته به وروړي او جناب که دا الله طاقت ته خو په صراط به تېر شي که دا خدای طاقت نه نو په دغه نري مزي د تلل ګران کار دی چې بیا جهنم ته وغورځېږي الله دې مساتي جهنم نه رب العالمین بیا دا نیکان چې دا لږه نیکي ده دا پکې ډېره مودی چې ډېره نیکي ده دا به لږه مودی چې ګونې نی یا کمې خدای بخلي به ته نیغ په نیغه وځي او دا نور پکې پراتی نبی علیہ السلام فرمایي یو دا د سجدې دا ځای به نه سوځي باقي به ټول اندامونه د سوځي د جهنمي یو غاښ به دومره لکه د احد د غر عمره د ناستې ځای به دومره لکه 48 میله سرمن به دومره ډبلې دومره دا سرمن د 40 میلو په مزل به سرمن ډبلې دا ولې دومره غټ وجود ورکوي چې د جهنم هغه سزا وسکي او 2 میله او 3 میله به دا جبه ځان پسې راکاږي خلک به پېښ پېږ دي ورله او چې هغه کم تاو پې ولګي دا شونله رابره به د سر دې نیمې له لاړه شي لاندې شونله به دې نامه له راورسي الله دې مساعد دا مسلمانان ورونو زمونږ د پاسه دا مصائب را روان دي دا دشوارې ګرانې سختې لارې په دې کې زمونږ مزل را روان دي سخت ځنګل دی سخت د غنو د ازغو د خدای د عذاب لارې دي زمونږ په مزل را روان دي هغه مسلمان چې لږ ځان کې جدي پیدا کړي دې ژبې له کنټرول ورکړي دا ژبه نه لا دې له کنټرول ورکړي حضرت عمر فاروق یا دله ژبه نیوله او راښکلی زور یې ورکوه او احې وله کور یو صحابي راغی وی دا څه کې عمره ویله ډېر الله تعالی په مصیبت کې مبتلا دی سار وختي نبی اسلام فرمایي چې سار شي دا ټول اندامونه د ژبې ته لګي چې ای ژبې ګورې مونږ تا سره تړلي د خدای نه ویارېږه که تا نیکي وکړه مونږ به سره ښه یو او که تا ګناه وکړه مونږ به سره خراب یو په ژبه چې کنځلو کې لاسونه خپې ورسره روانې شي که نه دا ژبه لږ کنټرول کړه خدای په یاد کړه د خدای په پیغمبر درود شریف ووایه
او دغه دشوار لارې را روانې دي هغې ته ځان تیار کړو. ډېر اسان علاج دی. یو پردي مال نه ځان ساتي، دویم د خپل فرض منځ کوي، ګوره معمولي شی دی. بل دې ژبه باندې الله یاد کړو، د غیبتونو چغلو له دې څیزونو ځان وساتئ. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. یو تپوس دا کړی چې وسمه په سر یا په ګیره وهل څه حکم لري؟ وسمه دا تور رنګ په سر یا په ګیره پورې کول دا خبره نه ده. هغه انسان یا هغه ښځه چې هغه مثلا واده کوي، یو انسان دی یو هلک دی هغه واده کوي، نو که هغه په ګیره یا په سر باندې تور رنګ ومږي نو هغه جایز دی. دغه رنګې کومه جینۍ چې هغه ودیږي نو که هغه په سر باندې تور رنګ ومږي نو جایز دی. او اسې په ګیره باندې یا په سر باندې تور رنګ مږل دا ښه خبره نه ده. که یو انسان مړ شي او خدای ته ور مخامخ شي او د ګیره سپینه یا سر سپینی، نو الله ذوالجلال وستاره دې سپینو ډکو نه ماله حیا راځي، نو خدای پاک به جنت ته ولي. او که دا ګیره ځان له توره کړې وي، دې سپینو توره کړې وي، ځان له په خپله قصه ګډوډه کړو. غسل او دس سره کېږي چې په ګیره یا په سر رنګ مږلي نو غسل هم کېږي او دس هم سره کېږي. نجومي ته یا مثلا دا پیریانو میریانو والا ته تل جایز دي که جایز نه دي؟ نجومیانو ته خو تل بالکل جایز نه دي. دا کوم په دوکانونو کې ولاړي ناستې اکثر دا مرغۍ ورسره او یې قسمت د لګورم. زه یو ځل پېښور کې روان وم، د پالیسار سره خوا کې په دې فوټپاث باندې یو مرغو والا ناست و، کله کله یې مټه راونیوم. زه داسې بل پریشانه شوم چې خدای چا راونیوم چې مې وکتل اوس یو سړی دې مټه ونیوم. ما ته د دې خوا شروع چې قسمت ته وګورو، یاره غوسه راله، مې داسې کار وکړ چې ځان له قسمت وګوره چې د دې دوړو د دې فوټپاث د ناستې نه ظالمه بچ شي. دا څه دی؟ زما قسمت مې د خدای فضل دی، ښه دی. بل مونږ داس کوم د ټول دین سره الحمدلله کوشش کوم چې ټول ګناهګار ډېر یو، خو مې خپل قسمت ځان له برابر کا سره دې خاري لري ناستې نه دې مرغوب دې قصو نه خلاص. مته زبابا نو چې پیغمبر هم جنت چا کړی دا کم یو کې کړی دا څومره کسان کړی دا تاسو ته کوم د ستاره په جنت کې څومره کسان دا خپل شی معلوم نه جواب به درکم خیر دی. نبی علیہ السلام جنازه ټول صحابه تقریبا چې هغه مقسم موجود ټول کړی او کومه کوټه مبارکه عائشہ بیبي چې وفات شوه دی او هغه کې جنازه شوه دی او هغه نه بار نه لري کله شوی ځکه نه پیغمبر ځان چې کوم وفات شو عقل به پروتي دوه درې کسان به ور داخلي ول او جنازه به کوله اما وته بیا به دوه درې کسان داخلي ول بیا به جنازه کوله بیا به وته په دغه طریقې جنازه شوه. یو کس عالم نی د قرآن حافظ امی نو مستقیم منتی گولی شی کنو نو که پا قوم کے عالم موجودی نو اغا بہتر دے که پا قوم کے عالم نی نو بیاد حافظ چی سوک زیاد قول قاری اغا بہتر دے او که داسم پکی نی نو چکن پکی نی چی اغا بیا خپل منتی کی او نو دا سبحان الله نمازیگر مونږ یو امام شروع کی او تلاوت په جهر شروع کی خطا شي نو مقتدی ورته سبحان الله یا الحمدلله وای دا فکر به برابر شي او دغه څه ما خام منسوب کوي او د خطا شي امام او په تلاوت او مقتدی ورته سبحان الله و مرته بیات شي دې ټولې کالې چې تاسو لري او هغه سره نور نقد پیسې نه په زکات نه واجبې واکه رب العالمین زمون په حال رحمت کوي. خدایا دا لوی صحراګانې او دا لوی مزل او دا لوی مشکلات او دا لوی غمونه چې زمون په سر کوم روان دي یا الله تعالی زمون آسانی نصیب وګرځي. خدای آسان سفر نصیب کړي، د آخرت سفر آسان نصیب کړي. رب العالمین د نبی رسول الله په حضور کې خدای زمون د حیا او خدای د عزت هغه مخامخ کېدل ملاقات نصیب کړي. الله د فتنونو آفات او بلیات او مشکلات او غمونو په امن کې وساتي. د مرګ وروسته کور کې بیماری ده هغه په دې کې خدای پاک بیمارانو شفا ورکړي. یا الله د چا په کور کې چې بیماری ده او ته د شفا ورکړي. خدای ته څو قرضداري تندسي د حلال رزق نصیب کړي. یا الله چې دا څه پریشانې دي بعضی مرغو ولې څه پریشانې دي ورته چا د څه پریشانې دي خدای هغه پریشانې
باندې ورته په خوشاله باندې بدلې کې چا د څه قسم تکلیفونه دي غمونه دي مشکلات دي خدای هغه په خوشاله باندې بدل کې خدای پاک چا د څه مقدمه دشمنه جوړيږي هغه په روغ باندې بدلې کې خدای موږ د فتنونو افتونو بلیاتونو او د دنیا د اخر غمونو په امن کې ساتي الله تعالی ناراضي شي خدای د خپل قهر او غضب نه متدي جهان په جهان کې وساتي خدای د خپل قهر او غضب نه په دوار جهان وساتي خدای زموږ واجب استا په ذکر چالو کې خدای موږ د لاس او خپل جبل ګناه نه وساتي الله د هغه اسبابونو مساجد ته خپکیږي خدای په هغه نیکو کې موږ مستعمل کې چې راته خوشالهږي رب العالمین د موږ مشرات جسم وفات ټول بخي موږ له موږ شراب د بهرای زندگی نصیب کړي او خدای د هر قسم فتنې نه وساتي